پیډم دغه د امامت خان نوم هغه وګورئ خوارکی اوس په 1000 روپۍ باندې 1000 کاسې په 1000 روپۍ باندې د جلسه جوړه کړې وه ټولې د شمو د توبې خلک راجع کړي وو 1000 روپۍ ورکوئ حرام ودای دې ته ودرېدو ته باید یې پټ کړ درې زموږ عثمان خوارکی خیر لا هم راشید که هغه پور مې لا بس پاته دی څوک غږ نه کوي عثمان هم د مړ کړی دی ده دا محمد خان وژلی خو دی خو موږ به دا کوشش کوو دا سیاست به نه کوو چې عثمان خان د کانګرې په ووټ کې پر زورور و د مړ کړي یا دا باید د ځوانان سر خلاص کړي ملکجي پرس شیډ وایي د ځانه نه وایي ملکجي وایي چې تا وژلی دی بیا هم درته وایم چې تا وژلی دی خو دا سیاست پر لاشو نه کوو دا تحریک انصاف وایه د پارټۍ دی چې حقیقي ازادي غواړي د امریکې غلامي نه غواړي نه غواړو غلامي به د الله پاک کوو الله پاک پیدا کړي یو الله پاک هم پناه کوي زموږ ملک پر کلمه جوړ دی ویلا نسته اله خدایان اله له ما سوا له خدای پاک څخه دا به زموږ ایمان دا تکلیفات راځي پر عمران خان تکلیف یو رایلاس پر دشته رایلاس دا مزغه مات نه بلاړي بار ملته دا دی وسه وښتي د دې په مرګ مرسو مړه کی خدای بچاو کی ژوند دا زموږ ابراهیم خلیل الله څنګه پیغمبر تیر سو په سره ور خدای پاک بچاو په سره ور کې ولاړ زموږ محمد صلی الله علیه وسلم د ټول دنیا کفر اسلام د روح پیدا دي پر هغه د تکلیفات راغلي دي د خپل قوم کړلې دي د خپل خاندان کړلې دي د خپل اکا کړلې دي د کفر څخه نه کړلې دا تکلیفات د منافقین په هغه ټیم کې وو اوس هم دي د دې به موږ ډټ کار مقابله کوو ان شاء الله نو زه دلته د قاسم خان سوري وو د ملګرو د ټولو مشکور یم ټیم ناخم جلسه نه ده جلسه که 18 سوه پر هغه بیا مجلس کوو انشاءالله مزید و موږ به کوشش دا کوو جلسه به مې ښه غټه جلسه یې که خدای کړي او زه و ټولو د سوشل میډیا په ذریعه باندې دغه چمن یې ونیسي و ټول پاکستان ځوانان و سپین ږیرو مشرانو ته خواست کوم چې په دا شرکت په دا جلسه کې زموږ سره شرکت وکړي او بله پارټۍ واره نه خوري تاسو وګورئ 14 پاټیانې په یوه خوا دي یوه په بله خوا ده تاسو وګورئ چې 14 کسه په یوه خوا شي یو پهلوان په بله خوا شي دا پهلوان د موږ دي 14 کسه په یوه خوا ګوره دا څوک دی چې یو تحریک انصاف 14 کسه پیډم په یوه خوا دا انشاءالله کله که خدای کړي چې نور لام چې ورسې لام استیس کوي که خدای کړي ولې ورځ په ورځ دي خلک شمولیت کوي ورځ په ورځ تحریک انصاف کمزوري سوی نه دی ځوانان یې ورځ په ورځ دي ورځي بلوچستان کې هغه دی نن زه شمولیت کوم زما سره ملک رحیم تماشې دی لورلای سره ملک اختر ګل حمزازی دی هغه دی د پشن جنامت پراسپورټر ترین دا دی ډېر خلک دي تاجکان را سره دي انشاءالله ډېر ښه مشران خلک را سره دي ښه ځوانان را سره دي خدای پاک دې موږ ته وس راکړي چې موږ د ولسو د قوم د پاکستان خدمت وکړو موږ د امریکې غلامي هېڅکله نه منو دا به زموږ ایمان نور سیستم ناخم کور مې ودان